بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. افغان سپوږمیز شپې چینل تاسو ته هرکلی کوي. په ښوونیز مدیریت کې د څېړنې د تګلارې ښوونیزې کڅوړې څلورمې برخې ته ښه راغلاست. نن عملاً د څېړنې څلورم پړاو به ګام په ګام زده او بیا کوزده کړو. د څېړنې څلورم علمي پړاو د څېړنې ارزښت او اړتیا ده. په دې برخه کې څېړونکی د خپلې څېړنې مهموالی څرګندوي او همدارنګه ټولیزې او جزئي یا فرعي موخې په بشپړه توګه وړاندې کوي. لکه څرنګه چې له عنوان څخه یې څرګندېږي د څېړنې ارزښت او بیا اړتیا ده. نو لومړی راځو د څېړنې په ارزښت خبرې کوو. خو دې خبرې ته مو پام وي چې ځینې کسان د څېړنې ارزښت او اړتیا معمولاً سره ورته بولي. په داسې حال کې چې دا برابر نه دي. کله چې د څېړنې د ارزښت په اړه خبرې کوو، یعنې دا چې دا څېړنه له کومه اړخه او له کومو ابعادو څخه مهمه ده. په ټولیزه توګه د څېړنې ارزښت له دوه اړخه د کتنې وړ ده. الف: نظري اړخ. ب: عملي اړخ. له نظري اړخه څېړونکی د څېړنې د ارزښت د څرنګوالي په برخه کې د خپلې پوهې، اندونو او شته ادبیاتو پر بنسټ دلایل وړاندې کوي. څېړونکی باید وکولی شي د څېړنې د ارزښت په اړه د شته اندونو یا شته شرایطو په رڼا کې ثابت کړي. او له عملي اړخه څېړونکی بیا په دې برخه کار کوي چې دغه څېړنه له کومو بېلابېلو اړخونو څخه ټولنې ته ګټه رسوي، یا هم په دې څېړنې سره د ټولنې کومې ستونزې ته د حل لاره په ګوته کیږي. دا خو شوه د څېړنې د ارزښت د وړاندې کولو په اړه څو اړینې خبرې. اوس به راشو دې ته چې څنګه د څېړنې د ترسره کولو اړتیا خلکو ته په اثبات ورسوو. دغه برخه د دوو مؤلفو مهال او ځای په صورت کې ترسره کولای شو. د دې کبله ځینې مهال موضوعګانې مهمه وي خو د څېړنې اړتیا نه لري. متوجه خو یاستو که نه؟ موضوع مهمه ده خو اړتیا یې نشته چې تر څېړنې لاندې ونیول شي. په دې برخه کې کولای شو د ځینو مخورو او تجربه لرونکو څېړونکو د اندونو پر بنسټ چې د څېړنې اړتیا پکې روښانه کیږي، د څو ټکو په وړاندې کولو سره د څېړنې اړتیا بیان یا یې په اړه خپل دلایل وړاندې کړو. د متخصصانو او نظر خاوندانو لخوا د ځینو پیښو په اړه چې په خاص مکان یا ځای کې شوي وي د دې څرګندونه کوي چې څېړنې ته څومره اړتیا لیدل کیږي. څېړنه ځیرکتیا ته اړتیا لري. ډیره ساده او له خوندونو څخه ډکه لاره لري. که چیرې یې قالب د ځان لپاره چمتو کړو، کولای شو د هر ډول څېړنې څخه په ډېره ارامتیا سره د بریالیتوب په ګدۍ سپاره شو. موږ عملاً ګام پر ګام د څېړنې په قالبونو خبرې کوو. را به شو د څېړنې موخې ته. د څېړنې موخه هغه برخو ته اشاره کوي چې څېړونکی ورسره د څېړنې په پای کې مخ کیږي، یا حد اقل د څېړنې له پوښتنو یا ګمانونو سره سم وي. د څېړنې موخه په حقیقت کې د څېړنې د پوښتنو ژباړونکي دي چې په دوه برخو سره وړاندې کیږي: اصلي او فرعي. د څېړنې موخې هم باید ځینې ځانګړنې په ځان کې راونغاړي، لکه د مسلې له خېټې څخه راخیستل شوي وي، نه دا چې موخه یوه او څېړنه په بله خوا روانه وي. موخه باید سمارټ وي، یعنی باید مشخصه وي، قابل د اندازه کولو وي، د لاسته راوړنې وړ وي. داسې نه چې د هوا په څپو کې څېړونکی تخیلي شیانو باندې وخت تېروي. حقیقت ولري یا رښتینی وي او پر وخت ولاړه وي. داسې نه چې معامله یې د دربه کړم ته پاتې شي. چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ، زنګوله مو له هیره ونه وځي. خپل اندونه او پروژه مو له موږ سره شریکه کړئ. د څېړنې 5م پړاو چې د څېړنې د پوښتنو او فرضیو یا ګمانونو وړاندې کول، په راتلونکي ویډیو کې بس انشاءالله ستاسو چوپړ ته وړاندې شي. د تیر په څیر د څېړنې د ارزښت او اړتیا نمونه هم د انځورونو په بڼه تاسو ته درکول شوې ده. ویې ګورئ او چوکاټ یې ذهن ته وسپارئ. تر بلې ویډیو پورې بریالي اوسئ. ښې شېبې.